د بدر په جنگ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري صرف 314 کسان او د جنگ سامان ور سره په 314 کسانو باندې کل 8 توري وي او سلور اسونو 313 کسان دي 8 توري دي او سلور اسونه دي او د بدر میدان ته راوتل او په هغه طرف باندې زرګونه فوجو او ابو جهل چې او هغه دغه فوج کمان کولو او د دې طرفه فوج چې او دغه کمان جناب محمد رسول الله کولو نو داغه طرف جنگی جرنیل ابو جهل او د دې طرف جنگی جرنیل جناب محمد رسول الله. عزیزانو کتا سو هغه د بدر میدان وکتو مالی دلې زور غلې هغه غرونه او هغه دشت او د اړ په شکال میاشتوا او د خوند خبره پکې داده چې د روزي میاشتم وا د اړ په شکال ګرمي مو او د رمضان میاشتم وا او صحابه روزم نیولې وا او په دغه میدان کې پاتو تورو باندې د ابو جهل د زرګونو فوجیانو مقابله کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په میدان کې ولاړ دی او دعا کوي چې اے الله کته غواړي چې د زمکه د پاسه د ستا نامه اغستو والا څوک پاتې نشي نو دا 314 کسان ټول شهیدان کا او کته غواړي چې ستا نامه اغستو والا د څوک پاتې شي نو خدای د دې 314 کسانو امداد وکا. نو الله فرمایي چې دا دعا سو وخت کې پیغمبر وکړه نو بثلاثه الاف من الملائکه منزلین ما 3000 ملائکه د بدر میدان ته ورواستولې 3000 پسې می بیا بخمسه الاف من الملائکه 15000 ملائکه می نور ورواستولې. علما لیکي چې داغي کار څو سپین او زیر پټکی پسرو او هغه ملائکی په اسونو باندې سوري وي د کافر نه به سروالو اب مردار شو بیا به سړی نخ کارید. عزیزانو دغه جنگ ته یو دو ماشومانم تلی هغه دو ماشومانو تپوس وکړو په دغه میدان کې چې ابو جهل چرته ده نو صحابه ورته وی چې تاسو ابو جهل څه کوئ وی چې ګورو یې وی پارام کې نه دی وخت کې داغه نامه مالای وی اسی خو به له ګورو کنه وی هغه وګورای مخامخ پسپین اس باندې سور ده او غیر چاپیر ته د کفارو گارد ولاړ ده د ماشومان وې چې زمون محبوب دله دمره تنگ ده اوس به تماشا وکي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې ما کوي ول تماشا کوا ورمنډې کړو دا فوجیانو په د خپو کې ورننه وته ابو جهل ته مخامخ ودرې ورته وی او لعینا او د محمد رسول الله دشمنا. ابو جهل حیران شو چې د ماشومانو ته ګوري ورته وی تاسو څوک یې وی موږ د محمد رسول الله غلامان وی څوک مشر کشرم نشتا نو ماشومان ورته وی زمونږ مشر الله دی او کشر زمونږ جناب محمد رسول الله دی بس بل څوک مشر نه لرو. وی تاسو یریږئ نه تاسو خو واړئ نو ماشومان ورته وی چې شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا. شریعت څه ته وی صرف د الله یرا پڑھ کے پیدا کول. شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا. شریعت وہی دیتا چې دا الله یرا پڑھ کے پیدا کے او د جناب محمد رسول الله په ناموس باندې ځان قربان کی. ابو جهل ورته وی گزار کوي ورته وی گزار زکه نه کو چې مونږه دویو ته یوي بیا به وای چې دوی دوو زکه یو عالم اول ته گزار کوا. ابو جهل لعین چې پتور راوچا تکړه نو یو ماشوم ورته وی چې مردارا لاندې نه دي د اس پیټه پرانیسته شوی دا. ابو جهل چې دا سر راټیټ کو پاس باندې پیټه کتو ته نو د یو ماشوم لاس ورته برابر شو
او الله اکبر आवाज یو کو په دې سټ کې پتورا والو داس نه اعلان درو ورزو چراوی ورزولو عبدالرحمن ابن عوف رامن ډکړه چې کمال هو کو ماشومان په دې سینا ورته کې ناستو ابو جهل ورته وای چې سر خمانه پرې کې خو زما دې سر سره لګ دا مړای لاندې نه غوسکا سر می وړو کې دی چې لګ غټ ښکاری عبدالرحمن ابن عوف ورته وای چې څه وصیت کړي و نور وصیت نشته خدا ماشومانو د لاس غرق شم سره ته غسک او فنار وسقرک عزیزانو یو ماشوم باندې گزار وکړو چې گزار ته وکړو نو داغه ماشوم داوله په تورې باندې جدا شو او دې ترخ کې لګه واخې سره خطه نو دا ماشوم اسمن دی وای په دې میدان کې او په دې خلاص کې تور نیولې داو د لاس ته خیال نه دی چې سوچ ورغه چې دا لاس خو ما پورې زوړندې نو د لاس دا پنجه د تلی لاندې کړو راخ کا لاس ځان نه خو غرزولو او بیا منډي شروع د مازیګر ټیمو د بدر په میدان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله نشان پاتو تورو او پسلورو اسونو باندې او ابو جهل پلیت او لعین د دوو ماشومانو د لاسا الله مردار ک او مسلمانانو له فتح ورک نن د دنیا د انګريزانو تالی سټ او د امریکای پرورده خلق لګیا دي چې عراق صدام حسین لیونه دی د دومره لوی طاقت مقابله څوک کولی شي عزیزانو دی خلقو کې اسلام نشتا کدوی کی ایمان او غیرت او دین پکې وې نو دوی به ویلې وې چې کم خدای په جنگ بدر کې ابو جهل مردارول شي د دوه ماشومانو په لاس باندې هغه خدای په امریکا کې صدر بوش مردارول شي کم خدای چې د پیغمبر په لاس کې شګي راخلی او د دشمن طرف ته په موټي کې ولي او د شګي د هر ذره نه غشه جوړیږي او د دشمن په سینه نه نوځي او الله ورته وایي چې وما رمایتا اذ رمایت ولکن الله رما نو هغه خدای د وخت کې د صدام حسین شګي چې دی هغه غشي کولې شي او د دشمن په سینه نه نهسته شي عزیزانو نن ستاد ملک ریډیو او ستاد ملک ټلویزیون دا د امریکای تالی سټتی د امریکای مدوي نن د دنیا نور ملکونو خبر واورا په عراق چې کم میزایل راو غورځيږي اخلاصيږي نه عزیزانو په یو غنټه کې د عراق په دنیا باندې یو حمله د سلور سو جازونو 300 حمله پکړي 300 او تر اوسه پورې عراق ندوی ته دا اسلام نشته چې عراق کې یو سړی مړ دی او کنه صدام حسین بیگاوي چې کل په 300 حملو کې زما ملک 23 کسان مړ دي او د امریکایانو او د اسرایلو تپوسو کوي اسرایلو هسپتالونه خلاص او ډک شو اوس کورونه مریضانو ته وزګار کړ څوک دی زما عزیزانو کورونه ورته وزګار کړ او نن د اسرایلو حشر ورشي وګورئ لار ورته نه ملاويږي چې په کوم لار او تختم عزیزانو یو باوسوق زرای سره بیگا یو سړی راغله داغه یو دوست راغله د عراق نه هغه وی چې تاسو پوهیږئ چې دا صدام حسین زړور ولی شو نو ما ورته وی چې ما ته پته نشته وې د چې په کویت باندې حمله وکړه نو ډېر غبراو نو د خوب ولید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زه در سرایم چې غبراو نشه د هر قسم طاقت مقابله کوا نو زما عزیزانو عرض مې داو چې بغداد دومره ملک دی او دومره ملک باندې په یو غنټه کې د 300 جازونو 300 حمله کیږي پکار داو چې د صفه هستی نه میټاوې دا دوی منی زمونږ دا تالی سټ چي دي چې تر اوسه پورې خاص نقصان په عراق کې نه دی شوی عزیزانو 100
30 جازونه د امریکای غرزولې دي، یو سیل 30 دا پرون ماخامه پورې شپکی چې څه شوي یا بشوي پرون ماخامه پورې دوی ایلا اوس 4 شپېته ومنل. اوس چپ شي چور مکوئ خبرې مکوئ. اوس 4 شپېته ومنل او د عراق تر اوسه پورې یو جازم نه دی غورځېدلی. یو بیا عزیزانو د خپل میزایل جوړ کړي دي چې هغه باندې الحسین میزایل نامه لیکل. الحسین هغه میزایل دلانه دي استعمال کړي. د قوت تر اوسه پورې فلحال باقی پاتې دی. اوس امریکا لګیا دی ځان شلئی، فرانس لګیا دی ځان شلئی، ترک دی خدای تباہ او برباد کی. زمونږ دا خزونک چې دی دا لګیا دی ورسره. ماوی صدر بوش نه دی، برش دی. دا برش غلام اسحاق او نواز شریف په خپل مخونو مګلو د پاره ساتلې دی. تاسو وګورئ د دې دواړو چې څنګه خویا مخونه دي داسې د رومبای شپې د ناویم نه. دا د بوش په برش باندې مګلی مخونه. تاسو وایي اوس اصولی خبره تراشي. تاسو وایي چې عراق دې د کویت نه فوجونه وباسي، دا ټیک خبره ده. خو دې سره پرون عراق فوج نه نایسته ده په کویت باندې، نن امریکا رااله چې تا ظلم کړی دی د کویت نه فوج وباسه. 40 کاله وشو چې اسرائیلو په بیت المقدس فوجونه ډیره کړي دي او قبله اول د مسلمانانو نیولې ده. 40 کاله وشو ته په هغې ولې غیرت نه. ٹھیک شو ته چې دومره د کویت همدرد دی نو د بیت المقدس خو مسلمانانو کنه، د فلسطین خو مسلمانانو کنه چې د اسرائیلو د لاسه کباب شو ستا په سپورټ او ستا په مرګرتیا باندې. نو تا د فلسطین پختنه ولې د اسرائیلو نه کې، د بیت المقدس پختنه ولې د اسرائیلو نه کې چې تنن د کویت همدرد جوړ شوي او رالی چې د کویت نه فوج وباسه. بیا بے حیا او بے غیرت عمل کا تا د خدای د صفای هستی نه میټاو کی. پرون چې په کابل روس ناجایز او ناروا قبضه کړي وا کنه وا کړي. روس ولی کابل تراغلو؟ کابل کې څه شوی چې روس راغې او 10 کاله په کابل باندې قبضه وا. بے حیا چې چانه د سترګه سوځیدا نو پکار تا ته چې تا کابل تم فوجونه را لېږلې وې کنه او روس ته دی ویلې وې چې تا ولې ناجایز قبضه په کابل باندې کړې ده. دغه اوی عمله او اوی توپ او ټینکونه دي په روس هم استعمال کړي وې کنه. او مسلمان ورته د اوس بے غیرت ښکارې دو کنه، ورته پته و چې دا بے غیرت به زما مرګري. نو د روس خلاف پټ امدادونه دي کول او ښکارا دي چې سترګه سوځیدا نږدې ورته رانلی. دا هغه ملک نه دی چې موږ نه بنگال کټ کېده. تاسو دې پوهو خلقو ته دا یاد وي چې بنگال کټ کېده د انډیا په مقابله کې د امریکای اعلان کړو چې 9 نمبر بحری بیړه زما در روانه ده د بنگال دغه ته او ان شاء الله بنگال به د پاکستان نه کټ کیږي. بنگال کټم شو، ځان له حکومتم جوړ شو، د بیړه خدای تباہ کا تر اوسه پته مونږ لګی. نو د دې وجنا عزیزانو کفر ټول یو ملک دی. د کافرانو د مرګرو بم الله هغه حشر کوي چې تاسو به وګورئ. صدام حسین تر اوسه پورې زمره دی، 28 طاقت ورته یو دی او داغه خبره خو واوره یعنی خپل جنازه ما بل اورز وکړه په ژوند جنازه وکړه چې زمړم. والله العظیم چې پاتې خبره درته ونکم چې تیکا به کوي. وملید دا یو ان او دا بین الاقوام دی او دا پلانې دی او دا پلانې دی رونه په اوچاو. 2 ورځې صدر بوش بیا هم انتظار کولو چې زمره دې کر اخلاص شو. یریګم ته د بوش د خپل ته وګورئ کاګه ده اوس چې تقریر وګورئ نور خنزیر شو. تاسو پوه شئ؟ نو زما عزیزانو عرض داده چې مرګ هر چا د پاره مقدر دی، هر چا د پاره. خو په مسلمان دنیا کې او په عرب دنیا کې نن چې کوم نامه
او ناموس د اسلام دو ګټلو دا به په یو سنیری تاریخ باندې لیکل کیږي چې مسلمان قوم او عرب دنیا کې یو داسې غیرتیم پیدا شوه. دا نور چې دي دا ټول روټي خلاص. زما یو بل شي ته تعجب دی، بل شي ته دې ته مې تعجب دی چې ما عرب ملکونه کتلی دي، هغه د نیمه ګنټې د جنگ هم نه دي، د نیمه ګنټې. دا کویت شو، دا کویت ته وګوره فوج ورغلی نو چې بیا وتښتېد، نیمه ګنټه جنگ نه دی کړی، نیمه ګنټه نه نیم ملت هم نه دی کړی. شیخ صاحب وتښتېد، مالدار شیخ د کویت چې دا خدای ووالو او د امام ابو حنیفه هزار ووالو، سلویخت خو یې ښځې کړې وې، سلویخت. نن خدای په څه قهر نازل کو چې څوک یې ملګري دي په هغې به هم خدای قهر نازلوي. عزیزانو عرض مې دا و چې دفاعي قوت په عرب ملکونو کې اړوشته نه. سعودي عرب کې که وګورئ نه ټینکونه شته او نه توپې شته، او که فوجیان یې وګورئ عام د حاجیانو کتلي دي یو دوه دوه لیشت دي، هېڅ نشته. ابوظبي کې وګوره، دوبۍ کې وګوره، قطر کې وګوره، دوحه کې وګوره، عرب امارات کې وګوره، دفاعي قوت ته چې ورشي د یو ګنټې د جنگ نه دي. بیا دولت ته ور سره وګوره، د دوی په دولتونو امریکا مزې کوي که نه کوي؟ امریکای ټول نظام د سعودي په حکومت پیسو چلیږي، ټول نظام داغه په دولت چلیږي. نن هغه پلیت شاه فهد راوستو او د خپل تخت تحفظ پې کولو، د تخت تحفظ پې کولو. که صدام حسین دا سعودي عرب فتح کړی وی نو صدام حسین کافر خو نو، مسلمان خو دی که نه؟ ٹھیک ده، یو مسلمان لري کو بل پې راغی، خبره خلاصه شو، کافر خو نو که نه. لیکن تا د خپل تخت د بچکولو د پاره 3 لکه او 15 لکه فوج د امریکې راوسته او د دمام په کوو باندې د کینولې، او بیا په هغه ځمکه د امریکې بربنډي جنکای ګرځي، په هغه ځمکه چې پیغمبر د یهودو او نصاراو باد نه پرېښو، په هغه ځمکه نن د امریکې بربنډي جنکای ګرځي. دا د شاه فهد خپل تخت بچکولو د پاره دا دومره لوی ظلم د هغه ځمکې سره وکړو چې د کومې ځمکې نه پیغمبر دا پلیت قدمونه ویستي وو. عزیزانو عرض مې دا و چې 28 ملکونه نن زمري ته یو شوي دي. ان شاء الله دا 28 واړه به الله د زمري یو نوړی کوي، یو نوړی کیږي. او تر ننه پورې ان شاء الله ډېر تسلی بخش خبرونه راځي، ډېر تسلی بخش. او بیا داغه ملک امداد به خدای ولی نه کوي چې په کوم ملک باندې پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی په کوم ازمکه کې پروت. خدای ته په هغه ازمکه راکټي څنګه چلے؟ دا خو زمونږ خدای سره خبرې دي که خدای په هغه ازمکه به راکټي څنګه چلیږي چې په کوم ازمکه امام ابو حنیفه پروت دی؟ په هغه ازمکه به خدای بم څنګه چلیږي چې په کوم ازمکه امام جعفر صادق پروت دی؟ په هغه ازمکه به څنګه راکټ چلیږي چې په کوم ازمکه د امام حسین سر پروت دی؟ په کوم ازمکه د حضرت علی لاش پروت دی؟ د بغداد په ازمکه دا خلق پراته دي، د بغداد په ځمکه انبیاء پراته دي. ان شاء الله خدای به د بغداد لاج ساتي، خدای به د بغداد آبرو ساتي، او خدای به امریکا او داغه مرګري ټول تبا کوي. خدای دې زمونږ د ملک پرون مې یو خبره کړې و، ما وی چې داسې مې خبره وخت تراله چې د پاکستان فوجیانو په امریکایانو شروع کړی ده. نو سهار راته یو ټلیفون شو چې یاره لږ خیال کوا مال کړی ده پې کنه، څومره امریکایان یې مردار کړ. اوس نوکري ده غریبان تللی دي، خو هغې درو د بغدادیانو باندې به پاکستاني فوج ګولۍ څنګه چلی؟ ګولۍ به انشاءالله په امریکایانو چلی، او چې چا لیږلي دي او دا ظلم چا کړی دی. عزیزانو نن ما ته ډېر افسوس دی د ترکی حکومت باندې چې نن روس اعلان کوي چې زه غیر جانبدار یم، چین اعلان کوي چې زه غیر جانبدار یم، او نن ترک اعلان کوي چې زه د امریکې ملګری. لعنت په داسې قوم او لعنت په داسې ملک. زمونږ دا خوای مخیم روان دی د ترکو په دوره باندې.
والله چې دارا تپزا په دې خپل ملک کې د وخت کې د بغداد متعلق چې بیا د سنوم څوکلی زاغته د سپی په نظر ګورم ما ته هغه سپیخ کاری هغه سپی دي د اسلام دشمنان دي. زه د خدای نه د دې مبارکې جمعې په ورځ عزیزانو د جمعې په ورځ کې یو ټیم داسې دی چې هغې کې خدای د هر چا دعا قبلوي. په ټوله ورځ کې یو ټیم داسې دی خدای هغه ټیم اوس را برابر کا او د دې پاک اجتماع په برکت یا الله مونږ ته امریکا شرمېدلې وښایا د امریکې ملګري راته شرمېدلي وښایا او خدای د صدام حسین بول راته بالا وښایا. واخر دعوانا ان الحمدلله. ساته خدای د مسلمانانو عزت وساته. خدای ستا د پیغمبر قوم دی خدای ستا د پیغمبر قوم دی خدای ستا د امامانو زمکه ده خدای په دغه زمکه دا پلیت قدم درنه نه غواړو خدای په دغه زمکه دا پلیت قدم درنه نه غواړو خدای د پلیت قدمونو خپې ماته کې او رسوا او ذلیلې په دې ورځ دوه کې راته وښایا